अस्सलाम वालेकुम احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی دوستانو نننۍ ویډیو کې د پاکستان ویزو په اړه معلومات درکوم چې اوس مهال پاکستان هیواد د خپل ویزو ورکولو لپاره کم شرایط د افغانستان خلکو ته وړاندې کړل او اوس مهال به زموږ هیواد ول څنګه وکول شي چې پاکستان هیواد ویزه ترلاسه کړي نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره د ویډیو تر پای پورې وګورئ که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بل دا چې تاسو د ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه دوستانو په اول سر کې د الکوثر ټراول نه ډیره مننه کوم چې د ما سره په دې معلوماتو کې مرسته وکړه پاکستان د افغانستان لپاره د نوي ویزو ورکولو قانون اعلان وکړ کوم چې د دغه قانون له مخې به زموږ ګرانو هیوادوالو ته کم څوک چې د پاکستان ویزا اخلي دوی ته ډیره اسانتیا رامنځته شي په سر کې به راشم د ناروغانو په اړه به درته ووایم چې اوس د پاکستان هیواد ناروغانو ته په کوم قسم ویزه ورکوي آیا د ناروغانو به سفارت ته ځي هلته به د پاکستان ویزو اخیستلو لپاره په شپو انتظار کوي نه اوس د نوي قانون له مخې دغه ناروغان کولی شي چې ډایرکټ ترخم ته یا کوم بل سرحدي ځای ته لاړ شي کم ځای کې چې پاکستان ویزه لرونکو ته دخول خروج کیږي هلته به دغه ناروغانو ته ویزه لګوي کیږي مقصد دا چې اوس ناروغ ته ضرورت نشته چې سفارت ته لاړ شي هلته په شپو انتظار وکړي دوی ډایرکټ کولی شي چې ترخم ته لاړ شي کله هم چې دوی ترخم ته لاړل هلته د دوی لپاره ځانګړې ویزې لګیږي دویم صحتي یا نرمال ویزې دغه ویزې چې مخکې مو د 6 میاشتې وه اوس د 1 کال لپاره ورکوي کیږي مقصد دا چې مخکې به کم چا د پاکستان نرماله ویزه واخیسته هغې مو د 6 میاشتې وه خو اوس کم څوک چې د پاکستان نرماله ویزه اخلي نو د دې موده 1 کال ده بل به راشم د محصلینو لپاره اوس کم محصلین ورونه چې پاکستان کې سبق وایي دوی چې د پاکستان ویزه واخلي نو تر هغې پورې دا ویزه ویلیډ ده تر څو پورې چې دوی خپل زده کړې په پاکستان کې نه وي بشپړ کړي کله چې دوی خپل زده کړې بشپړ کړي نو هغې نه پس د دوی د ویزه ختمیږي مقصد دا چې اوس مهال کم محصل ته د پاکستان ویزه ورکوي کیږي هغه به د درس وخت پورې اړه ولري که کم چا په پاکستان کې 2 کاله سبق ویل نو دته به 2 کلنه ویزه ورکوي کیږي که کم چا 3 کاله ویل نو دته به 3 کلنه ویزه ورکوي کیږي که کم چا د دې څخه کم زیات وخو نو هغه وخت پورې به دغه محصل ته ویزه ورکوي کیږي ورسره به تجارتي ویزې د 15 کلونو لپاره ورکوي کیږي مقصد دا کم څوک چې تجارتي جواز ولري نو دوی د پاکستان هیواد 15 کلنه ویزه ورکوي دغه وړو قوانینو سربیره په دې کې بل یو قانون خاده چې کله هم تاسو مخکې د پاکستان ویزا واخیسته نو میاشت کې دننه به تاسو مجبور وئ چې خروج او دخول وکړئ خو اوس کم څوک چې د پاکستان ویزا واخلي دته ضرورت نشته تر هغه پورې تر څو پورې چې د ویزا ختم نه وي را به شم دغه واړه قوانین به یو ځل بیا درته تشریح کوم اوس مهال کم څوک چې ناروغان دي او دوی غواړي چې د پاکستان ویزا واخلي دوی به ډایرکټ ترخم یا بل سرحدي ځای ته ځي هلته به دوی ته د پاکستان ویزا ورکوي کیږي د هغې سره کم څوک چې د پاکستان نرماله ویزا اخلي هغه اوس د 6 میاشتو پر ځای 1 کال ورکوي کیږي بل هغه محصلین چې پاکستان هیواد کې زده کړې کوي دوی ته به د پاکستان ویزا تر هغه وخته پورې ورکړی شي تر څو پورې چې دوی پاکستان کې خپل تعلیم نه وي بشپړ کړی ورسره به تجارتي ویزې د 15 کلونو لپاره ورکوي کیږي مقصد دا کم څوک چې تجارتي جواز ولري نو دوی د پاکستان هیواد 15 کلنه ویزه ورکوي او د غواړ سربیره مخکې به کم چاته چې پاکستان ویزا ورکوي کېده دوی به یو میاشت کې دننه مجبور و چې خروج دخول وکړي خو اوس کم چاته چې پاکستان ویزا ورکوي کیږي دوی ته تر هغې پورې د دخول خروج ضرورت نشته تر څو پورې چې د ویزا کې وخت وي مقصد کم چاته چې د 1 کال ویزا ورکړی شوه نو هغې ته دا ضرورت نشته چې هره میاشت کې د دخول خروج وکړي د تر 1 کال پورې پاکستان کې وخت تېروی شي هغې نه پس به دخول خروج کوي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي وي د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله چې زه به مو د دې له لارې خبروم نور که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور مو په الله سپارم د الله په امان